ستاسې د کتابونو ستونزه حل شوه. پر دا ویډیو کې تاسو سره د یو داسې اپلیکیشن په هکله معلومات شیر کوو پر کوم کې چې د مکتب مضامین ټول شامل دي. د لومړي څخه تر 12 ټولګي پورې تاسو کولی شئ دا ټول کتابونه په وړیا ډول ترلاسه کړئ. دا چې څرنګه کولی شو دا ډاونلوډ کړو خپل موبایل ته، طریقه در سره دا ویډیو کې درښایم. خو له هغې نه وړاندې تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو ته تاسې در ورسیږي. راځو د موبایل سکرین ته. ښه نو ګرانو دوستانو، تر ټولو دمخه تاسو راشئ پلی سټور یا اپ سټور ته. په سره چې لټون کې ولیکئ افغان لایبرري. دوستانو څرنګه چې زه دغه نوم لیکم پر همدې ډول تاسو هم د سرچ او څېړنه پر همدې ډول وکړئ. دوستانو کله چې تاسو دغه نوم ولیکئ په دې ځای کې تاسو سره دا یو اپلیکیشن مخته راځي. تاسو به دوستانو هم دا اپلیکیشن انتخاب کړئ، بره په انسټال اپشن باندې کلیک واخلئ تر څو هم دا اپلیکیشن ستاسو موبایل ته ډاونلوډ یا انسټال سي. زه راځم دوستانو د همدې اپلیکیشن پر انسټال برخې باندې کلیک اخلم تر څو یاد اپلیکیشن زموږ موبایل ته ډاونلوډ شي. انتظار ورته کوو دوستانو. دا موږ سره لوډینګ اخلي د ډاونلوډ پر حال کې ده تر څو زموږ موبایل ته ډاونلوډ سي. راځم پر اوپن باندې کلیک اخلم. دا اپلیکیشن موږ سره ډاونلوډ شو. کله چې دوستانو دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ په دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. په دې کې دوستانو یوازې د ښوونځي کتابونه شامل دي. د ښوونځي برخې باندې کلیک واخلئ. د اول ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې ټول کتابونه پکې شتون لري. اوس تاسو ټولګی انتخاب کړئ. غواړئ د کوم ټولګي کتابونه ډاونلوډ کړئ همغه ټولګی انتخاب کړئ. له هغې نه وروسته کوم کتاب چې تاسو غواړئ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ همغه انتخاب کړئ. زه راځم کمپیوټر ورته انتخابوم. غواړم د کمپیوټر کتاب ډاونلوډ کړم. دا د ډاونلوډ پر حال کې ده. تاسو لیدلی سئ دوستانو دا کتاب موږ سره ډاونلوډیږي. په دغې طریقې سره تاسو کولی سئ د ښوونځي ټولو کتابونو ته په وړیا ډول لاسرسی پیدا کړئ. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه چې څرنګه کولی شو د ښوونځي کتابونه په وړیا ډول ډاونلوډ یا انسټال کړو. که ویډیو معلوماتي وه او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي همدې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې نوي یاستئ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.